د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو شمېر سرچینې وایي چې یاد ګوند به د راتلونکي جمعې په ورځ د حکومت خلاف د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې لوی لاریونونه کوي. د سرچینو له قوله له څو ورځو راهیسې د حزب اسلامي دفتر کې د مختلفو ولایتونو له پخوانیو جهادي قومندانانو او ځوانانو سره د لاریونونو د تنظیم لپاره ناستې او مشورې شوي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په تیرو 2 اونیو کې د جمعې د لمانځه د خطبې پر مهال پر ولسمشر غني باندې نیوکې وکړې او حکومت یې د سولې تړون پر نه تطبیق تورن کړ. موږ مجبوروي چې له دوی سره هماغه څه وکړو چې له پرچمیانو سره وکړو. په موږ باندې نورې ټولې لارې بندې کړې. د ګلبدین حکمتیار د څرګندونو څخه وروسته د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د تړون د تطبیق کمیسیون مشر ضیاء الحق امرخیل وویل چې د شوې هوکړې پر بنسټ د یاد حزب ټول بندیان خوشي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي لاریونونه د ټولو هیوادوالو مدني حق دی خو باید حکومت سره په هماهنګۍ ترسره شي. د یاد وزارت چارواکي وایي چاته به د لارو بندولو او ګډوډۍ اجازه ورنه کړي. هر لاریون چې ترسره کیږي باید د قانون په چوکات کې ترسره سي او هر هغه څوک چې تجمعات رامنځته کړي باید مخکې له مخکې د امنیتي سکتور سره جزئیات شریک شي. بې له هغه نه هیڅوک حق نه لري چې د نظام پر خلاف تهدید ایجاد کړي. دلته نظام موجود دی، دلته د امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود دی، دلته اصول قانون موجود دی او هر څوک چې هر اقدام د اجتماعي او مدني اقدام په لحاظ باندې تصمیم نیسي باید د قانون او د اساسي قانون په چوکات او د اصولو په چوکات وي. د ارګ د نیولو او لاریونونو په تړاو د حزب اسلامي د مشر حکمتیار څرګندونې د افغانانو بېلابېل غبرګونونه له ځان سره لري. د ولسمشر پخواني مرستیال او د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم یوې تلویزیوني شبکې سره د مرکې پر مهال وویل ګلبدین حکمتیار د لستوڼي د مارچ څخه هم خطرناک دی. د ارګ د نیولو په تړاو د هغه څرګندونې د قانوني حکومت پر وړاندې درېدنه ده. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا هغه اویایم کلونه نه دي چې دوی هر څه وغواړي او ویې کړي. حرفای واهی و پر از توهم زیاد است. اینها تاریخش گذشته مربوط به دهه‌های 70 است که برخی از سیاسیون مطرح میکنن، قطعا جای نمیگیره. شما میبینین که نیروهای امنیتی افغانستان مجدانه از تمامیت ارضی افغانستان و از نظام جمهوری دفاع میکنن، مردم حمایت میکنن و اینها در حد گپ‌های خانگی است. د کابل ښار اوسیدونکي هم په هیواد کې د حساسو حالاتو پر مهال د ګلبدین حکمتیار د ګوند د لوري لاریونونه مناسب نه ګڼي. وایي دا به ښاریان له سختو ستونزو سره مخ کړي. هغه وختونه لاړه چې ګلبدین هر څه ویلای کول شو. اوس موږ ملي امنیت لرو، سربازان لرو، قهرمانان لرو، سرتین لرو او هغوی چې څه ویلی شي هغه نشي کولای. یو د خولې خبرې دی او کوي هغوی هیڅ د لاسه نشي کولی. این کار واقعیت اگر ما سعی کنیم به هر لحاظ اقتصادی سعی کنیم، به لحاظ امنیتی سعی کنیم، به لحاظ کاربری سعی کنیم، به لحاظ اجتماعی ما سعی کنیم، برای هم ضربه میزنه، برای هم کاربری ما هم از لحاظ اقتصاد یک روز یک نفر بگیره یک مشوره بده، یک روز یک نفر مشوره بده. خب این وطن به حرف کدوم بکنه؟ من میگم این رقم رواج باشه و یک نفر دیگه میگه این رقم خو نمیشه. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د 1995 کال د میزان میاشتې په اوله نیټه د 100 میاشتو مذاکراتو څخه وروسته لاسلیک شو.